محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دې ترجمه شروع کېدونه مخکې دا یو خبره مې عرض کوله، بیا رانه یېرېږي. دغه د زموږ د جومات کې الحمدلله د دې ماشومانو د حفظ ختمونه را روان دي. زمونږ څو ماشومانو الحمدلله زمونږ حافظ صاحب سره حفظ وکړو او داسې د ناظرین پکې ګڼ ملګري دي. نو د هغه پروګرام د 5 تاریخ باندې 5 مارچ باندې د اتوار په ورځ باندې هغه پروګرام مونږ ډن او ډېر په ګرانه باندې دا پروګرام جوړ کړو. د هغې وجه دا ده چې بالکل علماو سره ټیم نشته، بالکل ټیم نشته. خطیب صاحب پسې زه یو میاشت څو ورځې مخکې لاړم او د دې حکیم ریاض احمد صاحب د رشته دار هم دی، د دې سرواري کېږي او زمونږ هم سره الحمدلله تعلق شته. نو هغه حکیم صاحب ته وایي ای وی نور به درته زه سرې شا او دروغ جنګوم، خو وي زه به دله خپلې ډیري درکمه. وي د ستمبره پورې که پکې تاسو خالي ځای وموندو نه بس تاسو یې ستمبره پورې، وي د ستمبره پورې زما نه مخکې چې کوم دی بوکینګونه شوي دي او زما ټیمونه بند دي. یا خدای پاکه بیا مې شاه منصور صاحب صاحب سره رابطه وکړه، مې ته لوی شخص نو هغې راته وی چې د 2 ستمبره پورې د 2 فروری پورې زما ټیمونه د کال له سر نه د 2 فروری پورې بندي او ورپسې به په 3 فروری که په 4 فروری به زه تفسیر شروع کوم. بس بیا زه هېڅ چېرته نه ځم، بیا به زه بند یم. نور علماو سره نور یا خدای پاکه بیخي چا سره ټیمونه نو بیخي مې دا خو ډېره ګرانه شو. نو اخره دا چې بس یو عالم ډېر ښکلی سړی دی، پی ایچ ډي ډاکټر دی او ډېر مزیدار عالم دی، ښکلی انسان دی. نو هغه زمونږ سره تعلق هم ډېر دی. بس اخره کې میا مجبوره کړم، یا بس ستاسې کار دی چې په خدای به شي او په تا به شي، موږ له به ټایم راکوي. په دغه ورځ باندې زما د کالج پارټنر دی، د هغه واده دی او ټول پروګرام یې زما په لاس کې دی. بس ما یې ستا په لاس کې دی یا د دار چا په لاس کې، خو موږ له به ټایم راکوي. نو بس هغه بیا غاړه کېښوده. نو هغه په دې د بلې میاشتې په 5 تاریخ د اتوار ورځ انشاءالله سهار 9 بجو نه به پروګرام شروع کېږي او ډېر اوږده نه. تاسو ته پته هم ده چې زما مزاج دا دی چې پروګرام مونږ اوږده نه، ځکه چې ګڼو خلکو ته پکې دعوتونه ورکو، بیا په هغې ټایم ډېر زیات لګي. او نن سبا هر څوک چې کوم دی مصروفیت ډېر دی، د هر چا چې د بهر نه میلمانه راځي هغې هم مصروفي او دلته هم خلک ټول چې کوم دی نو مصروف ډېري. نو موږ وایو چې مختصر وشي. زموږ حضرت صاحب د الله عمر کې برکت واچي مخکې زه خامدن ویره وي ته مې په دې باندې خوښ یې چې ته سړی اشاره نه ډېره پروګرام مختصري. نو بهرحال یو مې دغه خبره کوله چې تاسو ټولو ته پتي. او بل دا خو د شریکې خبره ده، دا د الله پاک فضل دی چې الحمدلله زمونږ په جومات کې الله د تفسیر ختمونه 3 وکړو، د حفظ ختمونه مو شو، د ناظرې مو شو. دا ډېر د الله پاک فضل دی او دا د الله فضل او ظاهري چې کوم دی تاسو سبب یې. نو بس دویمه خبره دا ده، هغه سړی ودرېږي دلته لمانځه نه پس نو ډېر فضایل بیان کړي، اخره کوي چاندانه نه راکوي که نه. نو خلک بیا وایي دا خو د چاندې دپاره ودرېده. نو خبره داسې ده چې چونکې دا پروګرامونه زموږ د دې جومات خو څه خاص فنډ هم نشته، نه څه خاص پروګرام شه. ما خو خپل ځان دغه کړی دی، زه خو بالکل خپل ځان دپاره خو نه زه چاته ویم او نه مې ویلي دو نه به وویم. خو دا خو چونکې عوامي پروګرامونه دي، په دې باندې خرچې کېږي ډېرې زیاتې. صفا خبره کوو. نو په دې که زه یم چې ټول ملګري پکې حصه واخلې او چې چا له خدای ډېر وس ورکړی دی نه یې پکې ډېره حصه واخلې. نو په دې کې خامخا چې کوم دی تاسو یو دغه وکړئ چې چا څه وس کېږي هغه بیا مونږ سره خلک بل چا سره. خو مونږ د هغې فی الحال ارینجمنټ کوو چې دغه بیا ځکه چې کم علما راځي، کم مقررین راځي یا
ناتوانان صاحبان راځي یا خامخا هغې دپاره بس وخت مناسب سره څه خیرات یا څه مناسب غونته مختصر اب هم کول غواړي نو خامخا ټایم پې لګي نو مې چې په هغې کې تاسو بیا موږ سره ښه پوره تعاون وکړئ ځکه چې دا بالکل د شریکې خبره ده. یقین وکړه چې دا کوم پیسې که تیر پروګرام کې ما ته راغونډې شوي دي ګورې هغه ما دا خبره مناسب نه ده خو کم از کم یو 6,000 پکې ګورې ما د جیبه لګولي دي ما پکې د ځانه لګولي دي داسې نه چې بس ما له څوک راکړي بس هغه زه جیب کې واچم چې بس زما کارو شو ځکه چې په هغې باندې لږې پیسې په پروګرامونو پیسې ډېرې لګي خو بهرحال چونکې هغه عمره زمونږ دغه شته نه چې ټول پروګرام دې مونږ په خپل سر باندې ارینج کړو ځکه چې تاسو د الله خوشحاله کړي ټول عمر یې تاسو کوئ نو دغه مې تاسو ته چې کوم دی یو خبره عرض کوله ځکه چې بیا هیر مې ډېر دي ټایم بس 9 بجې به انشاءالله موږ پروګرام شروع کوو نو هغه صاحب راته وایي چې بس تاسو 9 بجې پروګرام شروع کړئ لسو به خلک راغونډ شوي نو 10 بجې به زه درشم انشاءالله نو بس بیا به زه مناسب ته وکړم او زه بیا هغې نورو کسانو له زه به ستاسو پروګرام یې خو ښکلی اټینډ کړم بیا به زه هغې له ځان چې کوم دی نو ورسوم وروسته ښه جي د دې نه مخکې دا خبره تېره شوه چې الله رب العزت په خپل وحدانیت د شرک نفي د هغې ذکر وکړو چې انسان ټول یو زما وحدانیت او یو زما یووالی دی ګورې د غم نه خلاصوي انسان د غمونو نه دی خلاصوي چې یو د الله غم د زړه ته واچو زه غم هاجم له بېغم شد د ټولو غمونو نه به د الله بېغمه کړي او که دغه د الله غم د زړه ته نه اچوي نو بیا به په زرګونو غمونه به د بیا زړه ته راځي. نن چې کوم دی الله پاک په خپل قدرت باندې دلایل ذکر کوي او هغه دلایل مختلف قسم کله الله پاک غټ غټ خبرې ذکر کوي چې هغه داسې زما په شان د قمقلو خلکو د پاره کله داسې په اشاراتو کې آیاتو باندې چې کوم دی خبرې ذکر کوي چې هغه د ډېرو عقلمندو د پاره پاغې کې انسانان هر قسم دي بعض انسان داسې چې هغه ته ایله په اشاره کې خبره وکړي نو بس هغه د خبرې ته ته ورسیه چې دې سړي د خبره کې څه مطلب دی نو دا هم د خدای فضل چې داسې یو انسان الله پاک دومره تیز او دومره دغه چې ایله اشاره هم د هغه منځ کې وکړي نو د هغه ټول خبرې باندې هغه پوه شي چې بس مسله بعضې سړي ته به چې کوم دی نو هغه به ورته به ووایي چې لکه ګورې داسې خبره ده صفا به یې پوه کړي او بعضې سړي نه به ورسره چې کوم دی یو درزم وباسي او بیا هغې نه پس به ورته خبره وکړي چې لکه ګورې خبره داسې ده کنه نو الله پاک د دې ټولو خلکو خیال ساتلی دی هغه ډېرو قمقلو هم ساتلی دی د درمیانه هم ساتلی دی او د دې عقلمند هم ساتلی دی اوس الله پاک هغه غټې غټې خبرې ذکر کړي چې د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش د دې شپو د ورځو د اختلافات چې کله شپه او کله ورځ دا په سمندرونو کې دا بیړۍ چې چلیږي نو انسانه ته دې ټولو ته سوچ نه کې دا بارانونه چې وریږي دا خدای پاک دا مړه ځمکه په دې باران سره چې کوم دی راژوندې کړي دا وریځې چلیږي نو دا ټول د الله تبارک وتعالی قدرتونه دي که نه نو انسانه په دې یو باندې هم ته خپل رب نه پېژنې په دې یو باندې هم چې کوم دی ستا د خپل رب هغه ربوبیت هغه لویوالی هغه ضرورتیا ستا زړه ته نه راځي چې آخر دا دومره اسمانونه چې ټینګ شوي دا چا ټینګ کړي دي دا ځمکه چې جوړه شوې ده دا ځمکه اوس ځمکې دا چا جوړ کړي دا غرونه چا جوړ کړي دا سمندرونه چا جوړ کړي دي په دې هوا کې مختلف قسم ګیسونه دي د هر یو ګیس خپل مقدار دی هغې کې چې لږ کمی راشي انسان بالکل داسې کړي چې خرابېږي بیا د اکسیجن انتهایي زموږ دپاره ضروري دی نو هغه الله پاک چې کوم دی موږ ته یو خاص انداز سره چې کوم دی بس برابر کړی چې څونه زموږ ضرورت دی تاسو ګورئ محترمو چې د کومو مریضانو لنګس هغه پیپړې پړپوس هغه کمزوري شي او هغه اکسیجن نشي جذب کولی نو بیا ډاکټران ورته سلنډر ولګوي د اکسیجن سلنډر ورته ولګوي زما یو ملګری اوس هغه مور ډېره زیاته بیمار اوس وفات شوی د خدای دې وبخي ما ته هغه ټایم کې وی یقین وکړه ما ته وی مولانا وی 12,000 روپۍ زمونږ روزانه لګي صرف ګیس باندې مې دا کم قسم ګیس دی دا دونه قیمتي ما ته 12,000 روپۍ زمونږ لګي اټیم کې وی زمونږ نه اخلي ډاکټران دومره غټه خرچه دا الله پاک چې کم دی مونږ ته فری کړي بعض ځای کې چې کم دی لږ شان اکسیجن کم شي څومره انسان چې کم دی نو پریشان شي دا بره د ګلیشیرز کې سیاچین وغیره دغه ځای کې چې کم دی د اکسیجن کمی دی
نا فوجان چې یو لس قدم والی بس سای را ماته شي داسې چې ته بس دغه شلیږي د هغې دپاره هغې مسلسل دوایانې استعمالي مسلسل دوایانې استعمالي کني بس هغه بیا بالکل چې کوم دی چې خبره نشي کولی سای را ماته شي. نو دا خو الله پاک مونږ ته ښیه. ګوره که دا ټول عمر ورځي خلک به څونه پریشاني، ټول عمر شپی خلک به څونه پریشاني، ټول عمر باراني څونه پریشاني، باران نه کېږي څونه به پریشاني، ټول عمر یخني هم به خلک خپوي، ټول عمر ګرمي هم به خلک خپوي. نو الله فرمایي انسانه دا دومره ښکلی نظام مې دله روان کړی دی نو دې باندې تا اړو پروا نشته، اړو ستا دې طرف ته فکر نه راځي چې دې چلونکي هم یو څوک شته. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بهرحال د مختلف قسم چې څومره په دنیا کې تاسو دا څونه ټیکنالوژي وینئ دې خبرې ته فکر وکړئ، څونه موجوده وخت کې څومره مشینرۍ دي، جهازونه دي، څونه ټیکنالوژي ده، څومره فنون دي. د دې ټولو ابتدا ګورې لومبې د انبیاء کرامو نه شوې ده، لومبې د دې ابتدا چې کوم دی د مسلمانانو نه شوې ده. اوس جدا خبره ده چې مسلمان دونه غافله شو چې هغه ته پته هم نشته. د مفسر لیکلی دي چې دا تاسو چې کوم دی دا څومره جهازونه وینئ، دا بحري جهازونه وینئ، دا بحري بیړۍ وینئ چې دا په سوونو په زرګونو ټنه چې کوم دی وزن د یو ځای نه بل ځای ته وړي وي. د دې اصلي حقیقي مؤجد چې کوم دی چې دا د دې ایجاد شوی دی ابتدا د دې د جناب ادریس علیه السلام نه شوی ده. د دې ابتدایي جوړښت ګوره لومبي سر کې تاسو ګوره لومبي موټر چې جوړ شوی دی یا لومبي سر کې چې موټر راووته نو دلته ډېره موده مخکې موږ د نوابانو په دیره کې لیدلی وه او اوس خو به هغه عرض ختم شو خو تاسو به هم لیدلي نو هغې دا پایې لکه د ټانګې د ریړۍ په شان وي، تیلی پکې د سایکل په شان لګېدلې په پایو کې او هسې څه ریړه غونته وه نو اوس که چا ورپورې خاندل که نه چې دا څنګه موټر دی، موټر داسې نه دغه خاندل نه دی پر کار. هغه کس ته انعام ورکول پکار دی چې چا په لومبي سر باندې دا جوړ کړه، د دې ابتدا یې وکړه، د یو څیز ابتدا ګرانې. نو د دې مشینرو ابتدا چې کوم دی دا جناب ادریس علیه السلام کړی. تفسیر مدارک لیکلی دي چې په قلم سره د لیکلو سلسله چې کوم دی دا ادریس علیه السلام کړی ده. د دې شوروم ادریس علیه السلام خلکو ته چل خوله د قلم ابتدا په قلم باندې لیکلو طریقه دا ادریس علیه السلام خلکو ته خوله ده. خا د کپړو د ګنډلو طریقه د کپړو د ګنډلو طریقه دا لومبې چې کوم دی جناب ادریس علیه السلام خلکو ته خوله ده. خا داسې مختلف قسم د دې مشینرو ابتدا چې کوم دی دا د ادریس علیه السلام نه شوې ده. د ستورو متعلق علم نجوم د دې ابتدا چې کوم دی او د دې معلومات خلکو ته جناب ادریس علیه السلام ورکړي دي. علم حساب د ناپ تول لپاره وزنونه مقرر اوزان هغه مقررول دا د دې رواج د ادریس علیه السلام کړی دی. د مختلفو وسلو استعمال او د هغې جوړول دا جناب ادریس علیه السلام کړي دي. نو دا الله پاک دنیا ته ښیي او د ادریس علیه السلام ته چا خولی دي؟ الله ورته خولی دي. لومبي سر کې لکه جناب آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ادریس علیه السلام دا چې کوم پخواني پیغمبران علیهم السلام نو دې ته به چې وحی راتله نو د دنیا د کارونو متعلق به هم راتله. داسې به دیوال جوړی، داسې به چت جوړی، داسې به کوټه جوړی، داسې به پایه وي. لومړنۍ پایه چې کوم دی او لومړنۍ ریړه گویا کې هغه آدم علیه السلام ته الله پاک خوله چې داسې جوړه کا، داسې چالو کا. نو د هغې نه بیا ورو چې کوم دی نو که تاسو خیال وکړئ اکه پایه ده چې هغه په نن دور کې چې کوم دی استعمالیږي، هغه پایه ده چې هغه ستا چې کوم دی په ټانک کې م استعمالیږي، هغه په توپخانه کې م استعمالیږي، هغه په راکټ لانچر کې م استعمالیږي، په ماشینونو کې، هغه په هر څه کې، په موټرو، په لارو، په جهازونو، په راکټو کې، په هلیکاپټرو ټولو کې استعمالیږي. لیکن هغه په یو ایډوانس شکل کې استعمالیږي، یو ناشنا شکل کې استعمالیږي. نو الله پاک دنیا ته ښیي چې انسان ګورې ستا بهترین رهنمایي چې کوم دی هغه دا ده چې تا ما سره تعلق جوړ کړه، تا زما کتاب سره تعلق جوړ کړو نو په ټولې دنیا باندې به غلبه کوې، ټولې دنیا باندې به چې کوم دی نو ته غالب وي. ګوره د ژوند د اصولو او د ژوند د کامیابۍ چې کومې طریقې دي چې په هغې باندې انسان کامیاب روان دی هغه غیر دینو رانیولي دي، هغه غیر دینو رانیولي دي. بھائی هلته چې کوم دی بیا انصاف پکې میلاویږي، دا چل کېږي، هغه چل کېږي. اوس هم چې کوم دی اوس هم باقاعده د هغې د یورپ په عدالتونو کې د عمر لاس په نوم باندې، عمر لاس
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې قوانین هغه ورته عمر لاز ویه باقاعده هغه اوسم الته چلیږي په عدالتونو کې هغه ناغي باقاعده چې کوم دی امداد او تعاون اخلي لیکن مسلمان چې کوم دی هغه ته ګوري چې دا د څنګه کمیس واچو څنګه پرتګ واچو څنګه چې کوم دی وخت جوړ کړو او څنګه چې کوم دی د ځان شادو جوړ کړو کنه د ځان پیشوګي جوړ کړو جزم د ځان هغه سه جوړ کم نو دین ادھر کې نه ہے نه ادھر کې رہے نه خدا ہی ملا نبی صلی الله علیه وسلم نه تی مسلمان جوړ شو نه تی هغه شی جوړ شو کمنګ دی مفسر رحمت الله علیه ډیر لوی په دې خبره روشنايي ورزول ده چې مونږ د هغې تقلید کو د هغې پیروي کو خو په دنیا کې چې په کم محنت باندې هغې رسېدلي دي نو د هغې محنت پیروي نه کوو مونږ د هغې د عیاشۍ پیروي کوو د هغې د بې پردګۍ پیروي کوو د هغې د غلطو اخلاقو پیروي کوو هغې پسې روان یو نور دې پسې نه چې په دې دنیا کې هغې دونه مخکې لاړه د آخر څنګه لاړه نو په کار دی چې کم از کم که دین هم نه دی خوښ نو چې د هغې پیروي خو وکړو که نه نو دې خوا دین هم رانه پاتې شو دنیا هم رانه پاتې شوه نو یې څه مراته میلو نه شو نو الله پاک خپل قدرت ذکر کوي چې انسانه نور خبرې پرېږده زه لوی ومه لوی یم او لوی به یمه زما زور ډیر زیات دی نو انسان ما سره چې کوم دی تعلق جوړ کا چې تا به هم زور اورکم په ټولو دنیا باندې وانتم العالون ان کنتم مؤمنین تاسو به غالب یې خو شرط به پکې صرف دی چې ته به کلک مؤمن یې ته به صحیح مؤمن یې نو بس ته به چې کوم دی غالب یې او کافر به چې کوم دی هغه ستا نوکر او غلامي ان فی خلق السماوات بشک په پیدایش د اسمانونو والارض او د زمکه کې واختلاف الليل او په اختلاف د شپې او د ورځې کې اوس ګوره ورو چې کم دی هغه ورځ هغه راوږدي کې او شپه چې کم دی د سینې لاندې کوي شپه ورو راګیري نو شپه به اخره کې د دوانو طرفونه په کټینګ شروع شي د دوانو شپه به دومره راغونډه کې چې ډېره وړه به جوړه شي او ورځ دونه اوږده شي چې د تېرېدوني خلک وایي د اوړي ورځ د کال عمره ورځ د بیا تېرېږي نه نو دغسې بیا چې کوم دی چې جمعې راشي نو بیا ترې دا ورځ خپل دغه واخلي نو بیا هغه شپه چې کوم دی ورو ورو راوږدېږي نو ورځ چې کوم دی لنډه پاتې شي واختلاف الليل په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک او په هغه بیړو کې التي هغه بیړو کې تجري چې هغه ګرځي فی البحر په دریاب کې لا بما ينفع الناس د هغه سيزونو سره چې هغه نفع ورکوي خلکو ته یعنی دغه بیړۍ دغه جازونه چې روان دي د خلکو د فایدې دپاره روان دي د خلکو د منافع دپاره روان دي زمونږ یو رشته دار دی پکې به د اجازونو کې نوکر نو کله کله ورسره زه هغه پلار سره په ټلیفون خبرې وکړم مې لکه پلانې څه شو وایي بس خو بس په سمندر لاوي شوی دی د شپږ میاشتې هم سمندر کې تیرې کي اووم میاشتې هم تیرې کي پنځم میاشتې هم تیرې کي او د دنیا ملکونه به وکړه د دنیا ملکونه چې کم دی نو وکړه او بس وی لګی بس په اوبو کې وي دا ټلیفون کوي خو هغه سیګنل په اوبو کې لږ داسې دغه کېږي را دغه کېږي نه وي سم کار نه کوي نو دا هغه په زرګونو په لکونو خلک ته چې کم دی نو فایده اخلي بما ينفع الناس د هغه څیزونو سره چې فایده ورکوي خلکو ته وما او په هغې کې انزل الله چې نازل کړي دی الله پاک من السماء د اسمان نه من ماء د اوبونه د الله پاک د اسمان نه باران په شکل کې اوبه راورولي دي فاحیا به الارض بیا ژوندی کې په هغې سره ځمکه بعد موتها پس د مرګ د هغې نه ګوره اوچه ډاګه پرته یې باران نه وشي داسې ښکلې فصلونه او شوتل او شینکۍ او هر څه ته چې کوم دی را زرغون شي نو الله فرمایي چې څنګه په باران سره د وچې ځمکې نه ښکلې شینکۍ را زرغون شي دقسې چې کوم دی په دین اسلام د اسلام په قبلولو سره د قرآن عظیم الشان په انوارات او په برکات او په روحاني باران سره ستا د زړه کې زرغونه پیدا کېږي ستا زړه کې الله پاک ژوندون پیدا کړي او روحانیت تی تیز شي ومس فیها او خواره کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابة د هر قسم زناورونه هر قسم زناور ګوره دا حشرات الارض چې ورته وایي دا کیړې مکوړی دا چندخان دا ماران دا لړمانان یا دا نور دا د ځمکې دا میږي وغیره اوس د جمعې کې تاسو وینئ اسم نشته اوس چې کوم دی دا پګڼ شروع شي دا مارچ شروع شي نو که تاسو خیال کړي دی کې ګړدار شروع شي تندرونه مو ورځي کې ګړدار دې کې د الله پاک یو حکمت دی وی دغه ټول څیزونه چې دا د ځمکه کې داسې نیم مرده حالت کې پراتی چې نه مړي او نه جمدي نیم مرده نو بس دا دماکې چې ورته وشي بس هغه ټول را بیدار شي
هغه ټول را بیدار شي، ټول دنیا چې کم دی بس وجړقېږي. نو بس هغه چې دغه پګړ تیر شي او دا مارچ شروع شي اپریل تیر شي، بس مکې ته د سر له هر یو شي بیا د میګوم کمینی او د ګونګټوم کمینی او د لړمانانوم کمینی، هر څه د ځمکې سر له راشي. د الله پاک یو عجیبه غونته نظام، عجیبه غونته حساب کتاب دی. نو من کل دابتن کې د هر قسم زناورنه، وتصریف الریاح او په اړولو راړولو د هواګانو کې، والسحاب او د وریځو کې، المسخر چې هغه پابند کړی شوي دي بین السماء والارض، په من د اسمان او د ځمکه کې. دغه وریځې چې کم دی ولاړې دي په اسمان او د ځمکې منځ کې چې کم دی اوړي روړي، او عجیبه غونته دریابونه بره ولاړ دي او چې ته پکې ګرځې نو هسې لوګي غونته ښکاري، او نور دغه وریځې دي چې لاندې دغه اوبه راغورځېږي نو ملکونه روان کړي، دریابونه او سیلابونه راشي، او چې بره په هوا کې ګرځي نو سړي وي ګنې هسې چې کم دی نو یخ غونته لوګي دی. او عجیبه غونته کار دا دی. الله دې زمونږ د حجونو د عمرو دا سفرونه بار بار نصیب کیا، چې ته دا جاز رواني او چې ته وریځ ته ور داخل شي نو ته به چې یا الله خیر دا په کوم طرف باندې راغی، هغه ګړزار شروع کی نو زار یعنی هی بالکل وریځ وي او جاز پکې دغه ګړزار شروع کی چې د خدای دغه دی وګورځي د خلکو باندې یو ير راشي، هغه جاز کې اعلان کوي خطر نشته، بس دغه یریږي ما اس قسم خطر نشته. الله پاک انسان دې ته ګوري نه دا کم قسم قدرتونه دي، یو قدرت تم چې کم دې ته زما بڑای نه منې. لآیات یقینا نشانه د قدرت د الله تعالی دی، لقوم یعقلون د هغه خلکو د پاره چې هغه عقل لري، چې چا کې عقلی ناغي بچ کم دی پدې کې یې سوچو کې. حکیم الامت مولانا شیربری تانوی رحمت الله علیه د دې آیات نوی مراقبه ثابت کړل. د مراقبه دی ته ویا چې انسان یو سات سترګې پټي کی او بالکل داسې خاموش شي د خلکو نه ځان لا، یا پغه کې په مجلس کې خو چې بالکل خاموش سترګې پټي کی او دی یو سوچ شروع کی. مراقبه بیا قسمونه تصوف قسمونه خوري دي، یو سوچ شروع کی نو لومبه دی په دې ځړه باندې یو تصور شروع کی. ابتدا د دې ځای نه کیږي چې سترګې بندې خلو بنده او دې په پټ تصور باندې وي چې زما دا زړه وي چې الله الله الله، او وسره دا سوچ دی الله الله سره دا ټول خبر ځان ته مخې ته کول چې خدای دا دې پیدا کړی دی، دا دې پیدا کړی دی، ته څومره لوی الله ته څومره زورور، ستا څومره لوی کائنات دي، ستا لاس کې څومره ډېر اختیارات دي. دې ته ویلی شي مراقبه. دې مراقبه سره د انسان پړه کې د الله محبت پیدا کیږي، د الله بڑای او لوی پکې پیدا کیږي. اعوذ بالله من الشیطان. ان فی خلق السماوات بشک په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې، واختلاف الليل په اختلاف د شپې او دروازه کې، والفلک او په کشتو کې، التي هغه بیړه کشته تجری چې چلیږي، فی البحر په دریاب کې، بما ينفع الناس د هغه سيزونو سره چې هغه فایده ورکي خلکو ته، وما او په هغه کې انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک من السماء د اسمان نه، مما اند وبونا، فاحیا به الارض بجنده کی پاغه سرز مکا بعد موتها پس د مرګ دا غینا، وبس فیها او خوار کړي دی په دې مکه کې من کل دابه د هر قسم زناورنا، وتصریف الرياح او پاړلو راړولو د هواګانو کې، والسحاب او د وریځ کې، المسخر چې پابند کړي شي دی بین السماء والارض پوند اسمان او د ځمکه کې، لا آیات یقینا خد قدرت د الله تعالی دی، لقوم یعقلون دا خلق د پاره چې غي عقل لري. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم آمين. الحمد لله. اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد. دعا وکړه چې دا پروګرام خدای په خیر سره وکړي. الله پاک دې د ټول محلې د لپاره خصوصا او ټول علاقې د لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي او د غسونه ماشومان چې دی الله دې د دې عمرونو کې برکت پیدا کړي او الله دې په خپل مشران خوشاله کړي. الله دې په خیر سره وکړي. صلی الله علیه وسلم. جزاک الله.